د سترې محکمې د مرکزي تمیز اړوند د امنیت عامه عمومي دیوان د روان 1402 هجري شمسي کال په درېیمه روبه کې 122 توصیې حل او فصل کړي دي. د لوګر د مرافعه محکمې د نوي رئیس محترم مولوي شمس الله عزیزي د معرفت غونډه وشوه. د سترې محکمې د مرکزي تمیز اړوند مدني عمومي دیوان د روان 1402 هجري شمسي کال په درېیمه روبه کې 304 توصیې حل او فصل کړي دي. د کابل ښار د ابتدایي محکمې څلورم زون لخوا 3 متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د فراه محاکمو په یوه میاشت کې د 414 دوسیو پر حل او فصل سربیره 209 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د مرکزي تمیز اړوند تجارتي عمومي دیوان د 1402 هجري شمسي کال په درېیمه روبه کې 145 دوسیې حل او فصل کړي دي. د ننګرهار د مرافعه محکمې رئیس له یو شمېر ماتحت ادارو څخه لیدنه وکړه. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 125 دوسیو پر حل او فصل سربیره 91 وثیقې هم اجرا کړي دي. پکتیکا ولایت کې یوه متهم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کندوز ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 315 دوسیو پر حل او فصل سربیره 480 وثیقې هم اجرا کړي دي. پروان ولایت کې پر 4 متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 114 دوسیو پر حل او فصل سربیره 140 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 145 دوسیو پر حل او فصل سربیره 140 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 215 دوسیو پر حل او فصل سربیره 315 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کاپیسا ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 93 دوسیو پر حل او فصل سربیره 121 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بلخ ولایت مرافعه محکمه کې د عدلي او قضایي ادارو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. د لغمان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 88 دوسیو پر حل او فصل سربیره 110 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 215 دوسیو پر حل او فصل سربیره 255 وثیقې هم اجرا کړي دي.